واه مبارک د افغانستان کرکټ بورډ داسې کار وکړ چې افغانستان به ان شاء الله د نن نه پس یوه لوبه هم نه باري. کرکټ بورډ ایډرین مکنمن د ارواپوه په توګه پر دنده وګماره. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د نیوزیلند هیواد ارواپوه ایډرین ډیویډ مکنمن په دنده وګماره. د کرکټ بورډ لخوا خپره شوې خبرپاڼه وایي چې ایډرین ډیویډ مکنمن یو لوبغاړو د روحي پیاوړتیا او د لوبې پر مهال د غوره دقت کولو په موخه ټاکلې چې دغه چاره به د لوبو پر مهال د لوبغاړو د رواني پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د خبرپاڼې له مخې ارواپوه ډاکټر د لوبغاړو د ذهني مهارت د پیاوړي کولو، پر ځان باوریتوب، پر لوبې تمرکز، پر ځان د کنټرول ساتلو او د لوبې د جذبې په برخه کې هم مهم رول ادا کوي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د ارواپوه ډاکټر د ټاکل کېدو په تړاو ویلي چې نوموړي به له ټولو لوبغاړو او د ادارې له کارکوونکو سره په اړوند برخه کې له نږدې کار وکړي او هیله ده ډېرې لاسته راوړنې ولري. نوې ټاکل شوی ډاکټر ایډرین ډیویډ مکنمن هم ویلي چې د افغانستان لوبډله د دې وړتیا لري چې د نړۍ لومړۍ درجه لوبډله اوسي، ځکه دا ټوله په ذهن پورې اړه لري چې څرنګه یو لوبغاړی د لوبو په ډګر کې خپل هدف ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې چې دوی به له هر افغان لوبغاړي سره د دوی وړتیا، پر ځان باوریتوب، ذهني پیاوړتیا، کمزوریو، ښوونې او روزنې ته پام سره کار وکړي او دغه راز دا خبره هم مهمه ده چې څرنګه دوی په ښه توګه خبرې وکړل شي. ایډرین له دې وړاندې له بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې له کرکټ بورډونو او د ملیزیا او راجستان د کرکټ له ټولنو سره د ارواپوهنې د ډاکټر په توګه هم دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې نوموړي به په اداره کې لومړی د 3 میاشتو ازموینیزې دورې لپاره کار وکړي. که چېرې یې شتون مثبت ثابت شو نو یو کلن قرارداد به ورکړل شي. دغه راز باید یادونه وشي چې راتلونکي سپټمبر میاشت کې به د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ په بنګلادیش کې د 3 اړخیزه لوبو سیریز هم ترسره شي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي مسؤلیت به پکې د غوراوي کمیټۍ اوسنۍ غړي انډي مولز پر غاړه لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د لوبغاړو د مشر روزونکي لپاره له دې وړاندې بست اعلان کړی چې تر اوسه پورې ورته یو شمېر کسانو غوښتنلیکونه رالیږلي دي. تر هغې چې د روزونکي په توګه نوی کس ګمارل کېږي، انډي مولز به د راتلونکي 3 اړخیزې سیریز مسؤلیت ورغاړوي. نو دوستانو، تاسو را سره خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.